أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ستاسو مخکې او ستاسو وړاندې ما د قرآن کریم د سوره نساء آیات نمبر 93 تلاوت کو، یعنی و کم سلم نمبر آیات د سوره نساء بدی آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی د ناحق قتل سزا بیان کړله، بلکې څلور سزاګانې الله تبارک و تعالی بیان کړلی د هغه سړي دپاره چې کوم سړی په ناحق باندې څوک قتل کی او څوک مړ کی او څوک ووژني. من یقتل مؤمنا متعمدا، هر هغه چا چې یو مؤمن د قصد نه قتل کو، څلور سزاګانې دي دغه دپاره. نمبر 1 فجزاؤه جهنم خالدا فیها، د همیشه دپاره به دی په جهنم کې وي. دویمه سزا به د هغه دا وي چې وغضب الله علیه، په ده باندې به د الله پاک غضب وي. دریمه سزا د داسې سړي دپاره دا ده ولعنه، د الله تبارک و تعالی د رحمت نه به دی لرې وي او په ده باندې به د الله پاک لعنت وي. او څلورمه سزا واعد له عذابا عظیما، د ده دپاره الله پاک یو لوی عذاب تیار کړلی. ناحق قتل د مسلمان او د یو مؤمن دا هغه معاشرتی عظیم جرم دی چې الله پاک په قرآن کریم کې د کفر او د شرک نه وروستو د کوم جرم چې انتهایی سخت سزا بیان کړله هغه دا جرم دی. بل ځای کې الله تبارک و تعالی سوره فرقان کې د خپل نیک بندگانو کوم بندگانو ته چې الله پاک عباد الرحمن ویلی و عباد الرحمن، هغه عباد الرحمن چې هغه د الله والا مصداق دی، نیک خلق دی، د نیکانو صحیح مؤمنانو د الله والو یو صفت الته الله پاک دا بیانې ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، چې دو به ناحق د چا قتل نه کوي. او ناحق قتل دا هغه جرم دی چې د دې جرم په وجه باندې پورا معاشره هغه تباہ و برباد شي. د دې وجه نه په سوره مائده کې د یو انسان قتل الله پاک د پورا معاشره قتل ګرځول لے. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، او چا چې د یو مسلمان د یو انسان جان بچاو کو د قتل نه یو سړی چا بچ کو لکه هغه چې پورا معاشره ژوندی کړ. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغیر نفس، چا چې بغیر
د ګنا نه ناحق یو سړی قتل کو یا یو سړی د یو داسې فساد مرتکب نه ګرځېدلی چې د هغه فساد او د هغه جرم سزا قتل وي نو دا داسې ده فکأنما قتل الناس جميعا لکه د چې ټول انسانیت قتل ټول انسانیت د تباه اور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم لوی ګناونه بیان کړلی چې هغه ته ویل کېږي ګناه کبیره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف روایت ته الکبائر الاشراک بالله په لوی ګناونو کې یو ګناه د الله پاک سره شریک ګرځول وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی کول وقتل النفس او ناحق څوک وجلل یا قتلول د انسان حیثیت د انسان مقام او بیا د یو مؤمن مقام رتبه او بیا د مؤمن د جان مقام او مرتبه او حیثیت د الله په نسبت باندې هغه څومره دی هغه کومه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه حدیث چې په سنن ابن ماجه کې ذکر دی په هغه باندې من غور او فکر وکړو نو موږ تاسو به حیران شو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ په مطاف کې روانو او ما کتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یطوف بالبیت د بیت الله طواف کوي څه کوي د بیت الله طواف کوي د الله پاک د کور نه غیر چاپیره ګرځي طواف کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته ګوري او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ یا کعبۃ اللہ یا کعبۃ اللہ اے کعبے اے بیت اللہ اے دا اللہ کورا ما اطیبک تت سمرخ کلے سمرخ خیستے سمرخ خی وما اطیب ریحک اے دا اللہ کور استا خوشبو سمرا خدا سمرا خستا سمرا مزیدارا دا ما اعظمک اے دا اللہ کور استا عظمت استا شان سمرا اچھتے و اعظم حرمتکی او اے دا اللہ کور استا حرمت سمرا اچھتے لوئی دے ستا شان څومره لوی دی ستا حرمت څومره لوی دی ستا مقام څومره لوی دی ستا عزت څومره لوی دی لیکن والذی نفس محمد بیده د هغه ذات قسم په هغه ذات مې د قسم وي چې د کوم ذات په قبضه قدرت کې د محمد صلی الله علیه وسلم روح دے جان دے د کم ذات په قبضه کې چې زما روح دے باوجود د دې عظمتونو نه لحرمت المؤمن اعظم عند الله حرمتا منك د یو مؤمن د جان د نفس عزت احترام مقام مرتبه د الله په نستا د حرمت او د عزت او د احترام نه اوچته سبحان الله چې د الله د کور څومره لوی عظمت ته لیکن د مؤمن مقام مرتبه د الله د کور د عظمت او د مرتبه نه اوچته نو دا گویا داسې شو چې یو سړی یو مؤمن بلا وجه وجنی دا لکه د الله کور چوران کی بلکې
واضح الفاظ سره بل روایت کې راځي، هغه هم د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده. ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل المؤمن. د الله په نسبت باندې د ټول دنیا اورانېدل، د ټول دنیا اورانېدل، تباہ کېدل، بربادېدل، ختمېدل، دا د الله په نسبت باندې کم حیثیت لري د یو مؤمن د قتل. چې د یو مؤمن په قتل کې دومره لوی ګناه دی لکه یو سړی چې ټوله دنیا تباہ او برباد کړي. دې وجې نه موږ له پکار ده چې خپل معاشره کې په خپل ځان کې تحمل، برداشت، احترام، دیو بل احترام، دیو بل اقدار او احترام، دیو بل عزتونو احترام هغه په ځان کې پیدا کو، او هر هغه کار چې هغه د معاشرې د بګاړ او د فساد ذریعہ ګرځي، په معاشره کې د قتل او غارت سبب ګرځي، کاغه عصبیت وي د مذهب په نوم باندې، کاغه عصبیت وي د علاقیت په نوم، علاقیت په نوم باندې، کاغه عصبیت وي د قومیت په نوم باندې، د هغه عصب دغه نه تعصباتونه موږ خپل معاشره پاک کو، او اپس کې ټول مسلمانان د یو بل سره په زړونو کې داسې محبت پیدا کو، او داسې شو کجسد واحد لکه یو جسم. چې الله پاک ته موږ له د مؤمن او د یو بل او د یو بل اقدار او د احترام او د یو بل رتبه د پیژندلو توفیق راکړي، او الله پاک ته زموږ د ملک د امن او امان گہواره وګرځي، او الله پاک ته هر قسمه فساد او د امن عامه په لاره کې چې کوم رکاوټونه دي، معاملات دي، الله دې هغه په خپل فضل کرم سره حل کړي. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.